بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شپږدېرشم نمبر آیت دی سورۃ شورا. چونکه نن ورځ د محمد صلی الله علیه وسلم د پیدایش او د هغه سیرت درس ته تر عبد الله سے پورې موږ را رسولي و حملو شي، لیکن د تیر درس اجمالی مسله بدای د نبی کریم علیه الصلاه والسلام تر قصي ابن کلاب د عرب راجمه کړه ورته ویلې چې اصل کې دا زمزم او د مکی د تسلط در بني جرهم مسله ده او د بني خزاعه په مون باندې حمله کړي بریدي کړي زموږ د ځای اشغال کړي د آزادول پکار دي. ځوانان د ځان سره پیدا کړو د یو سره مقابله شروع شو، خو هغه د غلاقین لري کړي د تسلط راغی. حرم بشکره د حرم لا یې د مکه باندې خپل تسلط غوښتو، هغه په دې مناسبت باندې چې د حجاجو خدمت وکړي. نور څه دغه بددنیي مسله نه و چې وزارتونه او ریاستونه السقايه چې د اجن خړوب کې الرفاضه دا غوی د ډوړې مسله برابر یو چندې الحاجب او د بیت الله د غلاف مسله بسر واخلي او اللواء د جنگ بیرغ او جنډه د دې په قبضه ولاس کې چې لکه دا پلاني قوم سره ده دا به افتخار غنو او هر انسان په طبيعت کې دی به خاص کر د عربو دی وخت کې قصي ابن کلاب شوادو کې سلور زمان رب العالمین ورکړه عبد مناف سے عبد الدار عبد الشمس او عبد تیر داش کې ویل شو چې د درې زمان چې عبد مناف دی عبد الشمس او عبد د بده عربو کې ډېر مخورج انسانان و. عبد الدار چې د قصي ابن کلاب د مشر بچو د خلکو په نسبت د معتو غندو د مشر لایق نه خود د ټوله مشر اغل ورکړه چې دم په خلکو باندې او به جنما چې دغه مګوره د کمالات دي جنډه ورکړه السقايه د خړوبول او الرفاضه د چندي او الحاجب د ټول اختیارات اغل ورکړه په دې منځ کې دارالندوان جوړ کړه. دا به وخت پورې وتر دي پورې شي معاویه رضی الله په وخت پورې دا موجوده و. به د عبد الدار یو بچو هغه شراب ورس کلی و او وی ویل چې دا خرڅو مانو حکیم ابن حزام چې دا خدیجه الکبرى د ترور زوی دی غور تر مخامخ شو لکه بسور په باندې به زبق خمر په یو مشک شراب باندې زوی د اسماش عرب مشانه راوسو غواهان شو شیته واخصو بیکر چې ماویه رسول الله وخت راغی نو دا د مشهوري زی دوی خرج کې تقریبا به یو لک درهم ماویه سے به اعتراض وکړي چې به د مکرمه قریش ته خو د قریش د عزت شي خرج کی دا وی خرڅو. حکیم ابن حزام ورته ویل وسره شل کاله عمر او شپته کاله په جاهلیت کې او شپته کاله په اسلام کې وی ویل چې کله اسلام راغی دا شینه مینه ټول ختم کړل لا کرم الا بالتقوا یو بل باندې جمعو چې تیګه په تقوا باندې او دا یو لک درهم دا ځان د پاره زناخله او اشهدو کذ تا غوا کوم په دې خبره باندې چې انها فی سبیل الله دا رب العالمین په دې لار کې ما خرج کړل د قیمتي خلکو چې خلکو عربان کله چې دا مسله شنو د عبد مناف زمانو دا خبره وکړه په خپل چې عبد الدار لازم لار دا مشتری ورکړي واغه په دې مناسبت باندې چې داخله کې او پیژنې او یاد کې دا په دې خلکو کې مطرح او پیژندل شنو ارته اخلو چوي اخلو چوي نخلو باس لاجه جوړ شو
یو بل بچ توري راواخه شیخ تر دې پورې چې درېمګړې قوم راغې د دوه مابین کې جرګه وکړه چې دانی مې کار تاسو اخلي معنا السقای والرفاده عبد مناف له ویلې د اجانو خړو بول او چنده او د خوراک اختیارات سره ودانو ټول د عبد در د زمانو سره وزه دم سیده عبد مناف به وادو کې هغه الله سرور زمانو ورکړه هاشم سے چې دا محمد رسول الله نه کړي نوفل عبد الشمس ومطلب د هاشم كل عمرو د حجاج له ډوړې ماته ول لانه يحمش الخبز للحجيج ای صدا په دینه باندې مشهور شو بری سخینو باندې ځکه رسول الله خاندان ډیر اوچت خاندان دي د ار طبقه د ار لحاظ د وجه د په مدینه منوره کې وزرانه سره واده کې ام سلمہ یا نفس سلمہ هغه ورته ویلې زبستا سره واده کوم په دې شرط باندې وګوره کچر د زما خوښ نشو زبر طلاق کوم یې سیده چې کله واده سره وکي ملو شو سره د غزه په طرف باندې دا روان شو چې انت دا وفات شو هاشم سیب لیکن یو بچی ورته رب العالمین ورکه دا غنه شیبه دا من رب العالمین دې د بده ګیرو د ستر کې سپینواله راولي او پال غوندي ونیو کله شغال ته مرشد مطلب شه راغی او دې سلماله ویلې ځوان اوراره راکه زه عرب ولدا بوزما مکیلا دا مشتری زمنګ سره د طلب د ټوله مشتری په لاس باندې ورکو خو هغه کله شو جنبه بوجو دې شیبه مو ویلې چې نه زما مرشد رسول راځي شي ونی زدانو نظم خدا خبر مطلب شه وګړي شي راځي کړه وراره ځان سره روان شکل دار روان شو عرب ولا داخل شنو د خلکو ویلې چې عبد المطلب دغه مطلب شرط ځان له غلام واخصو هغه ویلې چې ویلکم برباد شي دغه ما وراره دی دا تاسو خبرې کوي خو په دې نه باندې دا مشهور شو نوفل وفات شو مطلب وفات شو عبد الشمس طول مشري رب العالمین عبد المطلب شه لور کړه وکانه جسیما وسیما رسول الله دا نک ډیر اوچت انسانو خسته انسانو ډولي دغه په وخت کې به موږ د دوه کارونه ویلو مخ کې بني خزاعه شکل بني جرهم باندې حمله کوله د زمزم د اوبې پټې کړې وي دا وسره وباسي او د عبد الله سبا د وجلو مسله د زبې د حاتم په علاقه کې دا ودو خوب ولیدو ملک ورته په خوب کې راغی ورته وی ویلې چې احفر طيبه دا طيبه علاقه چې دا وکنه دور ته ویل چې ما طيبه څه ویلې چې کله روچ شي شمنو ملګرو سره مشوره وکړه چې خو مې بیګا ولیدو وکړه دا چرته د الله تعالی تعالی بیا راځي او کله شیطان د خوني خلاړو سباش بشي کړه به ود شو نه به ورته ویل چې احفر بره وکنه دا بره دا ورته ویل بره سره ویل چې کله روچت شو بیت شنو درې مشپه به خبره دا ورته ویل چې احفر مضمونه اقا شی وکنه چې باغی ځبانه خلک بخل کوي ودا سره ویل شي سو راجک شنو سلورم مشپه باندې ورته راغی وی احفر زمزم زمزم وګو وکنه وی ما زمزم سره ویل شي ودا وبدي چې د خوشانو د وینې په دې مابین کې او انت به یو کارغره چې د سپینو وزر ولا ټونګه بو یو د میګتانو کور دی چې کله راوچت شو نو بزان سره حارث په نامه باندې بچو د امر واقصو ګنټه وغیرہ د صفا د اوصاف او نائلی دا دوه بوتانو دغه په خوا کې وسړي خپل غواره وړه ذبح کول دی په نامه چې کله ذبح کړه ساتي پوره وته نو چې خوشی کړه دی غوا دنګل شروع کړه اقا ځای کې پرې وتا دا سړی به ورغه او الته د لره دا کلمته بار کړه غشینا عبد المطلب سے ویل چې وینه خدا د زکه ذبح دلته شو لوي دنګل الته غشینه ته وسه بده مڅ کې داسې دی دا به اوس کنم خپل خوب رښتینه کوي مرغه بده چې کړه ټنګي والو چې خو خو وخت ګوري میګان روان دي دوی کورونه دي ګنټه راوښو کار شروع کی عرب مخالفت وکړي چې دا څه کوي ته اوس موږ دې معبودانو بیزتی کوي وی ویل چې ما خوب لیدل په دې کې زمزم وبدي او هم د تاریخ اوریدل د زمزم وبدي خو مخالفت شروع شو حارث له ویل چې داخله ته مشغول کړه دا کار کوم کار شروع کی ای مقابله کوله خبرې وي چې د کوی دا سر وته عبد المطلب شه ویل چې الله اکبر
عربو ویلو کې خیر سړی مقصد د ورشه د رامنډه کړه ولې څه چللې وی کویر وته چې له ګوراندې ورغه توري به کې پرتی او 2000 وسې به کې پرتی وی ډیر واخست عربو له خو زمنګ له وبم زمنګ دی عبد المطلب شه ویل نه کار ما شروع کړو د اسماري خو لیکن لنجره لوي ویل چې زی لاړ شو کاهنانو لا هغه ورته ویل کهانی د بني سعد لور شي ودا کم ځای کې ودا د شام په علاقه کې هغه چې څه فیصله وکړه په حق باندې عمل وکړي ډیره کړه روان دي د شله ورشه د عبد المطلب سره د وبو ختم شوي د ملګرو نه طلب د وبو وکي هغه ته انکار وکړي چې تعالی درکو موږ بچ سکو نو وی ویل چې برېزمه کبانې سملې به ویل داخله لیوان شرمخان برازي موږ به مات کې راځي چې قبرونه وباسو چې کم یو مړ کېدو هغه به دفن کوو اخر کې به یو کس پاتې شي لیوان به ایستغه وخوري ډېر کړه چې دا کورونه هم کړه وکړه عبد المطلب شه ډېر همتي سره دی د محمد رسول الله خاندان ډېر اوچت خلک دي اوچت همتونه دي وېزې چې بده وکانو باندې سوارو شرط او طلب کو څو بده کې پراتو اوخ چې څنګه دا په اوله الله چې نه راويسته دا د کرامت رب العالمین کار کې د محمد رسول الله د وجه چې ورسره د دین وشرو کې یو بچی راځي نو سبه راځي محمد صلی الله علیه وسلم داغه د اکرام د وجه الله دره د اکرام کوي اگر کدا مشرک هم دی د قشن ابراهیم ورته مات کې سره د اهل کتابو وجه دا چې د پیغمبر دی نو خپل مبوس کړي ملګرو له ور کړی د نور عربانو ویل چې لکه تا خو ډیر قیمتي سړی دی چې له دلته تایید وکي وی ویل د زمزم وبمستا زی چې بیرته شو چرالل د سرو زرو تور باندې لنجش ولا ابن جرير لیکلی دی چې د هبل د بوت سره غشي مشي یو خودلی و یو بوجي کې یو کنده کې باغی باندې جدا جدا الفاظ لیکل شي چې منکم من غیرکم منسق النعم لا فيه البرکه دوه شي ځان له انتخاب کړه تورا د کعبه لپاره انتخاب کړ زیړه او د عام عربو لپاره سپین خو چې کله قراندازي وشونه د عبد المطلب سی بوده قشن د کعبه رواته د خپل ایسر اسره زر دای ماتره مات کړو دا اوس په دې دروازه کې ورولګولې د دین ورسته به د دویمه مسله د بچی د ذبح لزمن وحارثه مقومه زبیر او صفار او حمزه ابو لهب عبد الله ابو طالب لسم بچی چې دوی شته د نظر کړو چې چرته مال الله لسم بچی راګي زبد الله زب حاکم عبد الله سے الله ورته ورکی د محمد رسول الله پلار کله چې د شکل ورته وکړه ډېر مزیدار اوسه چې موږ د نبی پلارو حسن به الله را جمع کړو زړې په ونش لیکن د نظر کړي ودا به پورا کوم نو ریوړو کعبه له ملګرو ورته د نور عربانو چې لکه دا کار مکو بیا به ارسله لسم بچی لاله دا ته څه کوي سنت به جوړ شي د دې مبارکي شرط فدیه او جرمانه نور شي ورکا د نظر کړي وځو دا وجه ما دا نظر کړي خو تورې په اخلاص کړه درته به سر باندې ولګېدو ماماګانې مخالفتو کې عبد الله اشج ورته ویلې ویرازي چې لار شو کحانیلا وې دغه عرافه الحجاز لا هغه کوم ځای کې د مدینه منوره کې چې انتر له خیبر لاړه د شغیزه لاړه اوس اوس مستر جنت نشته چې کله غراله به وګورو جنات چې پیراله وی چې پتا سو کې وسړې قتل وکي هغه به څومره وکان ورکی وی لس بس وی لس ورکه کافی چې قران دازي وکړنه به عبد الله صاحب باندې وروته او به وته تر دې پورې تر نبی پورې ورسېدا لسم کرت په دې وکانو باندې پچرو وتا خلک خوشاله شول که خیر عبد الله صاحب یو ځدینه بچو لیکن عبد المطلب چې زبدا کارونه درې کرته کوم خو حتی چې درې کرته دا قران دازي وکړه نو سلو کان په هوا تاسو سره نور یې کړ 200 د زبا کړه وی ویل چې څوک خوري او څوک وړي پرې چې کې پراته خوشالي و 15 کلو په عمر باندې چې کله عبد الله صاحب شنو د لاس نه ونی واده ورته کولو عربو کې اوچت خاندانو د یو لور وا امینه بنت وهب دای خو لاله په دلاره کې فاطمه یې برې په نامه باندې وسنانه وا د ورقه بن نوفل خوروا هغه د محمد رسول الله صفاته اوریدلی و نو شکر د عبد الله دی تندیل وکړه به تندی کې ورانه ګرځیدا وی ویل چې لکه د دې شړینا کې دې چې هغه بچي پیدا شي زبو سره واده وکم چې دا بچي الله مال راکړي واده طلب ته وکړي لیکن هغه انکار وکړي به دې زنا طلب ته وکړي هغه ته به انکار وکړي دا ته څه خبره کوي خو چې کله د امینه سره واده وکړي ملاو شو سره دغه خو چې کله راتلو اقرانه په تندی کې نه و
نو عبد الله ورته ویل چې الکه ورته ویل چې ای زنانه بل ورته رضوانه د نکاح طلب کوي او د زنا نن ته پوښتنه کوي دا ولي وستا په دندې کې ورانه ونه غنخ کاری هغه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم حمل د مور خواله ورغه. نو په دې وخت کې دا د مدینه منورې په طرف باندې روانو تجارت باندې د نابغه الجودي کور کې وفات شو او مت دفن شو. نبی کریم علیه الصلاه والسلام د 2 میاشتو په عمر باندې پیدا شوی دی او یا د مور په حمل کې دی چې بلار وفات شو یتیم پاتې شو. نن درس دی نه دی د قبر ډیره زمانہ پورې وې سبه دا خلکو ورکه مقصد پکې دا و چې د خلک په کفر او شرک ور واقع نشي چې لکه دا خو د نبی بلار دی او دلته مدد شوی او دلته رکوعګانی کوو سجدي کوو نظرانی کوو دا رب العالمین په دې کې ډېر لوی حکمتونه دي. دا شکل وفات شو د دنه تقریبا یو 15 خانه او څه اندازه غړي او یو وینځه پاتې شو برکات شغیله ویل شي ام ایمن رسول الله دا په میراث کې پاتې شو. ام ایمن به هغه زنانه ده چې محمد رسول الله د نبی کریم علیه الصلاه والسلام تربیته وکي. رسول الله ورته دومره اکرام کو لکه د مور غوندې به د قشن دی زید سبل په نکاح باندې ورکړه د غسرم ډیر محبت او به دغه نه اسامه سره پیدا شو د غسرم ډیر مینه او عائشه لوي د سره مینه کو الله تعالی سره مینه وکي د پلار سره د مور سره دا به ډیر وخت پورې ژوندۍ و د پلار وینځ رب العالمین دومره دراز عمر ورکړي چې محمد رسول الله وفاتي دا به ژوندۍ ده. د الله به عجیب حکمتونه دي. د نبی کریم علیه الصلاه والسلام والد چې وفات شو اهلینو په دې کې تحقیق وکړي چې دا په کومه عقیده باندې لاړ دي. امام شیخ رحمه الله کوشش دا کړی دی چې د امینی او د عبد الله صاحب اسلام ثابت کړی دی د نبوت نو ورسره د رسول الله دره ژوندۍ شو ایمان پیراوړ بیرته مړ شو. دیم خو ابن کثیر دا خبره ذکر کړی چې نه دا په حالت د کفر کې لاړ دي. دلیل پیدا دی مسلم کې حدیث راځي صحابي ورته پوښتنه وکړه عربي یا رسول الله اين ابي اسما پلار چرته دی هغه په النار اور کې دی خپش. رسول الله ورته ولې خپکیږي ان ابي واباك اسما ته پلار دواړه په اور کې دی. نه ابن کثیر دلته او د سوره توبه دی روایت په تشریح کې دا خبره ذکر کړې ده چې رسول الله مر پلار به اور کې. دریم خو علماء د قول ذکر کړی چې موږ به توقف کوو نه د شي وایو چې دا ور کې دي او نه د شي چې دا پر جنت والي بس علم الله نه پات پریدو الله ور باندې پریږي په حقیقت باندې. او څلورم قول علماء دا خبره ذکر کړی دا چې شرط د فطرت په زمانه کې په هغه دین باندې مړ شوی نه او شرک نه کړي الله به جنت لبو جوړې دو شرک نه وکړي. لیکن دا چې قول ابن کثیر چې هغه د دویم قول له ترجیح ور کوي. نبی کریم علیه الصلاه والسلام دنیا لاره تقریبا د فیل واقعینه 50 کاله 55 کاله وروسته د نو شیروان بادشاہ د حکومت نه 40 کاله وروسته او عیسی علیه السلام چې کله رب العالمین اسمان لخي جوړو 1501 کاله وروسته دی وخت کې زموږ استاد محمد صلی الله علیه وسلم دنیا لاره د دوشنبه شپه تقریبا 4 بجې وي چې اسمان کې دستور مخاره کې د ورسته براشي په دې وخت کې دا پیدا شو. لیکن نبی کریم علیه الصلاه والسلام یو اوچت انسان اوچت هستی چې هغه به د ټول دنیا نبی جوړیږي هغه انسانان دی او هغه جنات دی د پیدایش په وخت کې داغه مخ کې څه باز ارحاسات رب العالمین د اکرام لپاره کړی دي. هغه دا زمونږ استاد محمد صلی الله علیه وسلم چې دنیا لراغه په دنیا کې کوم انقلابات راغلل دی باندې ځان اوس په اول پکار دي ځکه د رسول الله سره محبت په دې باندې راځي چې داغه په سیرت باندې سړی پوي شي داغه په پیدایش باندې او داغه په تاریخ باندې او شکل سره د محمد رسول الله سیرت مطالعه کې محبت پیدا کیږي او د اختیاري شی دی. یو حدیث کې راځي ان من المؤمنین رسول الله فرمایي په مؤمنانو کې بعض د شي دي ليلینو قلبه چې نرم کیږي داغه د ازړه لی مالا معنا دا چې زما تذکرہ کیږي او د چا ځل په کم ځای کې نرم شو د دې پوره شی په دې باندې چې دا مؤمن دی. اول کار دا وشو امینه می دوه فرمایي چې دا محمد رسول الله والداله وېزما په دې خېټه باندې چې کله د حمل راغی د محمد صلی الله علیه وسلم وې دا عام زنانه چې کله د حمل واخلي راغ ډېر اوچت تکلیف دیږي ګرځول او به دیږي زګیدل دیږي سره ناس ولاړه خو زه هیڅ ور باندې نه پوهیدم حمل مې د رسول الله په خېټه و لیکن دا معنی محسوسه ولا چې زما په دې خېټه باندې حمل چرته شتو کنيشتر کا عادي زنانه دا اکرام چې دې زنانه رسول رب العالمین وکي صرف او صرف زموږ سره محمد رسول الله د وش زګر رسول الله د وجه نور کې چې در توحید داعی دی
ورسه بد الله اولیاء په امت کې راځي مجاهدین برازي دعات برازي خلق به قران او سنت دراولي نو نبی کریم علیه الصلاه والسلام اکرام رب العالمین د خوانه کیږي او الله رب العزت چې کله چا په تایید او خوا کې ودرې د بجې شړي ګټلې ده زمونږ د محمد رسول الله په تایید کې رب العالمین دی اوچت انسان دی حسن بن ثابت فرمایي كالشمس في كبد السماء وزوءها يخشى البلاد مشارقا ومغاربا ما احسن منك لم تر قط عيني ما اجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرئا من كل عيب كانك قد خلقت كما تشاء ويلش يا رسول الله د شي لك انوار مشرق او مغرب ټول د شی په قول قسم په الله چې دا زما سر واستاونه کسته بچی نه دی لیدلې او قسم په الله یو نور د شي بچی نه راوړل لکه ته د شی لکه تا چې ځان په خپل جوړ کړی او حقیقت دی چې محمد رسول الله زمره کسته انسانو ورسې ان شاء الله دغه په شمایل باندې خبره دغه په شکل مبارک یو بل صحابي فرمایي چې وفينا رسول الله يتلو كتابه اذا انشق معروف من الفجر ساتع ارانا الهدى بعد العمى فقلوبنا به موقنه ان ما قال واقع يبيت يجافي جنبه عن فراشه اذا استشغلت بالمشركين المزاجع وقسم بالله چې په من کې الله د شي استاجر لګل ټول شپه رب العالمین له ولاړ دی جاړي د مشرکانو مشران چې هغه پر بسترو کې پراته دي زمونږ مشر چې دی هغه رب العالمین سره پر راس کړي د شي نبی موږ الله را کړی دی د خپل نبی د قدر او حیثیت اوس پیژندل پکار دی امینه بیبي فرمای دویم دا کارو شو وی ودو مخوم ولیدو چې زمانه ورانه وته او دارونه دومره اوچته شو چې د شام علاقه دا ټول رسې منوره کړه هر څه شو په عقیده نبی کریم علیه الصلاه والسلام فرمایي روایت کې راځي د سیرت په تاریخ روایت کې وېزه انا دعوه ابي وېزه د خپل پلار دعایم ابراهيم عليه السلام زما بارک ویلو الله په دې عربو کې نبی راولېګا چې دوی له قران او سنت بیانوي او په دوی باندې قران تلاوت کوي د دوی تزکیه کوي وزر عالم او زمي د خپل رور چې عيسى عليه السلام زیره عيسى عليه السلام دغه زیره ما ياتي من بعد اسمه احمد زمانه ورسه به یو نبی راځي شاغنوم به احمدي او زمي د خپل مور خوبې ما وې مور مې د شي خوب لیدل چې زمانه ورانه روته لو دا ټول علاقه د شي منوره کړه د شامه وې د قشن د شامه د علاقه زما د وجه منور شي حقیقت د محمد رسول الله د وجه د منور شي دریمه نشه کرداو شو چې کله دا پیدا کېدو امینه بي فرمایي او قابله چې کومه زنانه دي خجی سره شي دا بچي کله کېږي هغه خادمه وي وې څنګه چې محمد رسول الله را پیدا شو یو دم دا کوټه شي پړق منوره شو رڼا پګراله د شو رڼا پګراله چې دا رڼا موږ چرته لیدل نه و الله رب العزت د خلکو رسول الله اکرام کوي او څلورم امینه بي فرمایي او د قشن د قابله وي چې کله محمد رسول الله پیدا کېدو قسم په الله وي دا سورې د شرار نه کېدل را نږدې کېدل وې د شرار نږدې شو چې موږ دا ګمانو کې اوس په کوټه باندې نه نوشي زه ګډې روشت انسان دنیا له وسره زی او پنځم بګی نشه کاردا شو امینه بي فرمایي ما چې خوب لیدو په خوب کې را د شي ویل شو چې عصحو بالواحد من شر كل حاسد فنيو غاړه دلرا فاغه ربنا چې هغه یقتاد اکی واجد د شر د هر حسد ګرنه چې څوک سره حسدونه ونی کی د حسد به ولي کوي امام رازي دغه پر 15 وجه ذکر کړی دی او سړی به په څه باندې بچ کیږي شیخ الاسلام ابن قیم دغه پر تقریبا 10 وجه ذکر کړی دی اعوذ بالله ویلو دا ورسنی سورتونه ویلو احسان کول او صبر کول دغه سره اکرام کول د جانب مقابل سره د خیر او شر مالک الله ګڼل و مال خوب کې دراله چې رب العالمین باندې پنيونه سره لپاره او بل بګی نشه کاردا وشو حسن ابن ثابت فرمایي دا وکړو په عمر دي چې د محمد رسول الله نو وکاله مشر دي د رسول الله شاعر اوچت انسان دی دا د مکی مشرکان د رسول الله د بیان حج او بدی بیان ولا دبه په قریش باندې بمبار کو په شیرونو باندې یو ورځ ورته ویلې حسنه زم قریشی ما وی یا رسول الله تاسو د شروع باسم لکه څنګه چې د وړو خلک وخترو باش دا فرمایي زه وکړو په عمر او د عربو چې حافظي د وکړو په عمر باندې ماشوم چې خبره دماغ کې ساتي وې مدینه کې اوسېدم د يهودي عالم شری اعلان وکي ویسی ویلې طلع الليل نجم احمد نن شپه د احمد ستوري راوخته نن شپه باندې احمد محمد رسول الله پیدا شو دوه د جمعې دا کارونه کوي موږ په دین کې دا مسلې نشته
ودا کار وشو او بل بګی ناشنا مسله دا شو چې زردشتین د پاریس خلکو دوه د اور بندګي کوله تر دې پورې تاریخ ولا لیکلي شریعت والا چې دوی د حکومت په سطح باندې اور بلولو زر کالو پورې دا اور بند شوی نو اور به بلول لرګي به ورغورځول چې کمیدو ورغورځول چې کمیدو ورغورځول په کوم شپه باندې چې محمد رسول الله پیدا شو رب العالمین په دې شپه باندې دا اور مړ کی دا به ختمي کې د اور بندګي دی خلکو کوله د ستورو بندګي کوله د نور کوله په ستورو کې رڼا دا د نور دا شعاع دي د اور طاقت زیاتی ودا کارو شو دي مشرکین دي مجوس د خپل کاهنان راجمع کړه وی ویل چې لکه زر کاله پورې دا اور بل د شکار نه کیږي او نن شپه د شکار وشه دا وجه څه ده کاهنان ورته ویلې تاسو خبر نه وي نه وی په دې شپه باندې اخره نبی محمد رسول الله پیدا کیږي واغه پیدا شوی دی محمد صلی الله علیه وسلم پیدا دی یو ناشکر بګی دا چې زلزلہ الله په خلکو باندې راوستا په کوم شپه چې پیغمبر پیدا کیږي د پاریس پر خلکو او زلزلہ کې دومره جړق راغی چې دغه بره یو چتو پاغي کې تقریبا ول 14 کوټي وي دا 14 کوټي لاندې ټول را پریوتی دی راځم شو چې لکه دا ولي وې د اخر زمانه نبی راغی او کاهنانو تعبیر د شو کې وې شکل رسول الله راځي ستاسو او د ای په مابین کې تقریبا 14 بچهان مړ کېږي نو دوی د شوګدا وګڼل چې 14 بچهان په من کې مړ کېږي دا ډېر وخت دی څلور کال کې دنه د 10 بچهان رب العالمین مردار کړه څلور فاتح شو د عمر رضی الله تر وخت پورې د څلور بچهانو چې عمر سے به پاریس فتح کی او د پاریسی بادشاہ چې کوم لور هغه حسین رضی الله عنه په نکاح ورکړه څومره خزاني وغیرہ چې د ټول راوخته مسلمانانو په خپل خلافت کې واچولې داغه په وخت پورې به د څلور بچهانو بحیره ساوا په نامه باندې دا وبو دا پکې وچ شوې دا کار پکې وش او بل لا چې کله دا مسله پکې وش ولا او رب العالمین دا پیدا کین عبد المطلب شه قربان نوم کې کو محمد صلی الله علیه وسلم یا خو به خوب کې ورته خبره ویل شوی و یا د دې په کتابونو کې لیکل شوی چې عبد المطلب بچي پیدا کیږي د عبد الله داغه بچي پیدا کیږي محمد هغه په مکه کې وشيږي او بیا به د شکارونه کیږي د مدینه په طرف باندې برازي او بیرته بیا مکه راځي او دا دانوما په دې خوب کې ورته کې خودل شو او یا عبد المطلب شه قربان کې عبد المطلب شه چا پښتنه وکړه وې چې ستا په خاندان کې خود محمد نوم نشه داري ولې کې خود وکیدې چې زما دې بچي به خلک ډېر توصیف کوي یقیني محمد دا معنا توصیف کوي خلاصيږي نه دومره اوسه انسان دی څوک د رسول الله پنځه ته نمونه دي څوک سن نمونه دي څوک 200 نمونه دي او څوک زر نمونه دي علم الله نه دی دا نمونه ده محمد صلی الله علیه وسلم دا نومه او داغه د نبوت د دعوا دا به د عربونو کوله نور داوی به کولی چې مې شاعران او مالداران یو دا کار او دا خدا الله ساتلی دا وجه دا وا چې دا که داخل ځم باندې کړي به د رسول الله د نبوت او داغه د نوم د شي به اهمیت غونډي شي مګر عربو کې ودري کسان و هغه د يهودو دیو بادشاہ په طرف باندې لاړ ورته وي د کم ځای تاسو را لوي د عربونه وېزمن مشرانو ویلي دي چې په عربو کې به یو الف پیدا کیږي محمد هغه د اخر زمانه نبی ایستو دی په خپل زمانو د نمونه کې خو سفیان ابن مجاشع یو سړی داو او حیحا ابن حلاج ابن حریش الجحمی یو کس داو د خپل خپل بچی باندې نوم کې خو محمد بل حمران ابن ربيعه او بل عبد المطلب سره لیکن زمونږ محمد صلی الله علیه وسلم راغی او هغه نور انبیا نشول بل ناشکر بګی دا وشو دا قابله فرمای وی شکل محمد رسول الله پیدا شو اعتمد علی یدیه وی ایسه بدلا سونه باندې شټاډه ولګولا متشیدا سونه ته مات کړه ډډه ور باندې ولګولا سره دې شکل وړي کې ماشوم شغب بیچاره په ځمانه کویږي نه او زموږ محمد رسول الله په دې کیفیت باندې پیدا کړي څنګه پیدا شو بس تعالی شو ولګو دې کې اشاره ودیلا چې دا ډېر عقلمن انسان به زنه جوړیږي ورسره ان شاء الله دا شمائل شکل بیانې کې به رسول الله په عقل باندې خبره کوو چې محمد رسول الله کوم عقلمن انسان دی بل ناشکر پیدا شو دا وکله چې محمد صلی الله علیه وسلم وفات شو ورفع راسه الى السماء یو د اسمان په طرف باندې نظر د شور واچ شو اسمان له ور وکاته یا خو دی وجنه چې د الله توحید له به اشاره ده او یاد دی وجنه چې رب العالمین د سره د محبت اشاره ده او یاد دی وجنه چې د محمد تعلق په ټول رب العالمین سره الله ورته وحی را لېږي درې اشکاله دوه میاشتې دوه شورز کې به دا وحی تکمیل شي دا به ناشنا کمالو بل کمال به دا شیخ الاسلام ابن خیمه فرمای چې کله پیدا شو مسروح اندامه نومي تیار غوښ شوی و کله چې موږ شوه دا ماشومان پیدا کیږي
دا نمر پوری او کلمه ده هغه به دا زنانه ته کټکی او غټه وراشوي د دې په ذریعہ باندې د مور په رحم کې د ماشوم له دا غذا رب العالمین ور برابرې په دې خپل باندې نه په دې باندې تر څو پر زمونږ د الله قدرتونه د مخلوق مسابقه چې د الله دومره لوی ذات دي لیکن محمد رسول الله شکر دنیا لراغه دا نه مینو وکانه مختونا او بل ناشنا صفت پکې داو سنت کړي شوی پیدا شوی سنت نو دا یعنی سنتو زموږ اوسه ماشومان چې پیدا شي هغه سنت مګر ډېر کم انسانان چې هغه پیدا شي ماشومان هغه سنت کړي شوی شیخ الاسلام ابن قیم رحمه الله دا لیکلی دی او د ابراهيم عليه السلام تذکرې ذکر کړی د چې د 10 کلو په عمر باندې و چې هغه اول د اضافه کو خزانه لري کړه الله ورته امر وکي پته شبانه په عربو يهودو کې دا عادت ډېری پیدا بګيري ان شاء الله ورسره دا بیان شي شیخ الاسلام ابن قیم رحمه الله مستقل دی باندې کتاب لیکلی دی شهوت کنټرولېږي وغیرہ وغیرہ وېدا سنت کړی شوی و البته به شیخ الاسلام ابن قیم تحقیق لیکلی دی بعض انسانان چې سنت پیدا کړی شي دغه به چړول ضرورت نشي چړه ور باندې والي شي یا تیتوینه وستل شي بس دا اضافه کوه کټ کول پکار دی وخت یې کټ دا وېداو سو کوئی چې نه په اول ورځ باندې یا په اتمه یا پنځمه ورځ باندې عبدالمطلب شپ دا سنت کې خدا خبره صحیح نه ده دا خو دې پیدا کړی شوی په دې کیفیت اما حقیقت یې کړی د په ورځ حقیقت دې ویل شي چې د سړي بچي پیدا شي نر دوه غډه مته لالي او کچیرته د دوه وسنی ابن قیم فرمایي یو غډم تی کافی کیږي او ادیر پر احمد ابن حنبل فرمایي قرض مراول الله دا قرض ماده کوي او جلی شي پیدا شي یو حتی بعض روایتو کې دا راغلي دي وای چې کوم انسان حقیقت بچیونه کې دا ور باندې ګراو دی مدش ترمذی کې روایت راغلي اگر که امام الحديث الباني سے ور باندې کلام هم کړی دی وی حق بعد ما ابو عيسى رسول الله چې کرم ابو شه د خپل ځان حقیقت وکړه تقریبا د 40 کلونه ورسته و مورز باندې حقیقي مسله ده وی تر دې پر شدا پیدا شو نو عبدالمطلب صاحب له شازیره ورکه ورته ویل خبر نه وینا وین وسره پیدا شو ډیر انتیجات خوشاله شو وجداو چې د عبد الله بچو عبد الله یو خو د ډیر ګرام بچو کشر بچو بل وفات شوی زر خپل په کپڑا کې راتاو کې او کعبه لرا رب العالمین په منځ باندې ودر ډیر شکر د الله ادا کړ چې الله مانه د بچی راکې به بدی وخت نو سي د دین اورسنه نبی کریم علیه الصلاه والسلام به څلور زنانو په ور کړی دي یی خپل مور ده امینه بنت وهب دیمه زنانه چې ده سویبه چې دا د ابو لهب وینځوا او د رسول الله رضی الله عنه مسروحه هغه د خپل بچی په ور کول محمد رسول الله جړل دیم راواغسو دی غیګله ورواچ دلم په ور کړی درې مزنانه حلیمه سعدیه چې دغه د خاون نوم د حارثه یو بچی د خپل شوی او عبد الله په نامه باندې او دوه لوريانې شیما او انیسا چې د محمد رسول الله رضی خويندري او دای ورور دی هغه ور کړی دی او بل زنانه وا چې حمزه رضی الله عنه په ور کول محمد رسول الله امر کړی دي څلور زنانه ابو سلمہ د رسول الله رضی ورور دی د سویبین هغه په خړلې وي حمزه شپ دي ټول ته خړلې وي تر دې پورې ام سلمہ د محمد رسول الله رضی ورندار وا چې کله خاوند په پاتونه به ډیرو مودورسه رسول الله د په نکاح باندې کړه او مقصد په کې دا چې شفقت ور باندې کوي ځکه هغه ډیره کمزوري زنانه وا بډای وا دا چې کله پیدا شو سویبه هغه زنانه وا وی چې کله رسول الله پیدا شو ابو لهب له چازیره ورکه ورته وی خبر نه وینا وی اوراره دي پیدا شو پزیری کې ایسه دا وینځه آزاد کړه دغه دلیل په دې باندې چې کله تعالی چا یو شی زیره درکې خامخا سبه کې ورکا کعب ابن مالک له چازیره ورکه چې ستا توبه الله قبول کړه هغه دوه جوړه درې جوړه جامې وي دغه په زیری کې ورکړي ابو لهب رسول الله ته پیدایش په وخت کې دا سویبه آزاد کړه خو د قبول لهب دی چې کله د توحید مسله محمد رسول الله سره سخت دښمنی به امدا سره وګرځیدو پنه نکي دانو باندې الله مردار کې وړي دانی په ولګي دي سخت مخالفت وکړي په محمد رسول الله باندې گزارونه وکړه د کانو گزارونه په وکړه وی والو او مخالفت شروع کړي الله په مستقل صورت نازل کې سورې لحب ودا سویبه هغه وینځوا به بعض خلک دلته دا وایي یو ورځ وی بخاری کې د روایت د رسول الله خبرند لیکن دا اوروی ابن زبیره دا دغه قول دی وېچا د ابو لهب په خوب کې ولید ورته ویل چې الله تاسو سره څه وکړه ویلې دې سخت عذاب کې ما مگر د دوشنبه په ورځ باندې الله مال د یو غتی په اندازه باندې وبرا کوي ځکه دوشنبه په ورځ باندې رسول الله پیدا شو د وینځه آزاد کړي و لیکن دا مقصد بنی چې خلک دینه د عادت جوړ کی چې همدا قورز رسول الله د توصیف د فاره چې په دې ورځ باندې پیدا شوی دی او میلاد بکیږي او په بل وخت باندې کیږي دا به ناروا ده عائشہ به فرمایي چې په هر مجلس کې محمد رسول الله تذکرہ پکار ده د عمر شپ تذکرہ پکار ده
د نور صحابه تذکرہ پکار د معلوم وخت دا تعینول بدعت ته نه روا ده هر وخت کې به رسول الله تذکرہ وشي داغه توصیف وی یو ورځ عباس رضی الله عنه رسول الله له ویلي چې د ابو طالب کو ستاره اکرام کړي دي ستاسو خیر ورسېدلې ده کنه به آو ابو طالب چې هغه د علي سے پلار دی وی هغه اعلان دي چې جهنم پر طبقه کې پروت لیکن زما د وجه الله رب عزت دې پورته سر لراځي کې سپلې د ور دي دماغ جوش وي چې په دې پوزه باندې د دماغ را روان دي دې سپکا صاحب دي او دا هغه سړیو چې د محمد رسول الله ډېر اکرام کړي د عربو مشران بسراله ورته ویل دا ورانه دي منکا ورس ان شاء الله را روان دي سیرت کې رسول الله خفشو دورته ویل ورانه خفشو ویل آو وې د دې وجه چې ماره دعوت نه منکړي د عربو د وجه به آو دلته وراشه شیرونه ورته ویلې والله لن يصلوا اليك بجمعهم حتى اوصل في التراب دفينا فاصدع بامرك ما عليك غزازه وابشر بذاك وقر منك عيونا ودعوتني وزعمت انك ناصحي فلقد صدقت وكنت ثم امينا وعرست دينا لا محاله انه من خير اديان البريه دينا قسم بالله چې دا ټول عربان راجمه شي کستا وختلم zarar درک سم دعوت کوا دشي اثر وکاو دشي بیان وکاله چې شي سړی په بوکس باندې وای حق دین دی تر څو پر جزو ژوند دی تعالی څوک نشي ویل مگر چې کله مرشم به کار خپل دی هغه تر وای منه وې منه مې څه کنه چې سبب جنکه به پیغور راکې چې دا جهنم د اور نه ویریدو رسول الله فرمایي وس په عذاب داري به عربو کې عادت درې شوی به کله ماشوم شنو اطراف له به لګو ولی لګو یو خود دی وجنه چې دا زنانه د خپل خاون خدمت لپاره غشي څو به دا بچي به دغه کې اړې راړي دیم د دې وجنه چې دی بچي د عربیت پوخ پاتې شي امام شافعي رحمت الله علیه عربي دی لیکن د عربیت د زده کړې لپاره تقریبا شپږ میاشتې دا لاړو بار وګرځیدو اسماء دی یو لغت لپاره شپږ میاشتې بار وګرځیدو عمر رضی الله عنه ویل علیکم بدیوان العرب ای خلکو د عربو شیرونه یاد کړئ یو اثر کې راغلي دي یو روایت کې اگر کمزور هم دي وې کم سړی چې عربیه دی او دا په بل شی باندې خبره کوي وداره په ځمانه ویریږي چې بده کې منافقت دي او بل د دې وجنه چې په دې مدینه کې دا وباګانې وي قسم خلک مکه کې حج دراتل نو مرزونه ځان سره ورو د خپل بچي اطراف لګل او بل د دې وجنه چې د سړی دا بدن مضبوط شي کم سړی ماشوم چې په دې کار کې راوي چې هغه سس پستی او کم ماشوم چې د غری هغه چې وګوري منډه را منډي والدي دا بدن ډېر مضبوط دی تر څو محمد رسول الله دا بدن مضبوط شي هغه خلکو به ولې وړلو یا خو د پیسو لپاره یا د دې وجنه چې درزعات نسبت د خلکو سره شي پیسې دومره مقصد دی غوینه به سب د ماشومان وړل چې موږ د رضاعت ورکو به د مور پلار څخه اکرامیه غوینه ورکوله نو کله چې عبد المطلب شه ودا کعبه لراوړو د بني سعد نړۍ زنانه راغلي وی چا یو ماشوم ورو چابل حلیمه سعدیه فرمایي وی هیڅ پات نه شو موږ چې ګورو محمد صلی الله علیه وسلم په وجه کې وو پښتنه موږ دا څوک دی ودا محمد نبیږي پلار مړ دی که ژوند دی مړ دی مړ داس کوو قانون داري چې پلار د بچي هغه په خلکو باندې پامم کوي تر څو بر د بچي ک تربیت وشي د خپل پلان نشته او دانه کبي موږ څنګه څوک شي راکی وېسما سره خاوند مې بیرته تشلاړو یو ځکه کینه سودواړه مشوره وکړه چې اسی تشبیر ته کول جوړه د یتیم ځان سره نه وړه محمد بوي شو کړه وېدام راواخص چې ارڅنګ وېدام را روان کی خو کله چې زه خپل کور نه راتلم په دې یو سوارلې خراب باندې سوارو ما چې هغه ډیره کمزوري و د نور زنانو بمدا ویل چې حلیمه راتیزه شو راتیزه شه او د شو که زمونږ و چې هغه بالکل پینه کوله وچکالي و خو چې کله محمد رسول الله ما ځان سره کینه ولو وې دا وکړه د اخر سم دومره ټاپ او دومره تیز روانه شو چې د نور زنانو دا خبره کوله چې حلیمه لګ ودرېګا دا مقه حمار دا کنه بلدي واخصله ما دا مقره او زمون په دې وګي دومره پیدا شوې چې مانتي او خړې او د قشان زما د خوندم تی خوړې بیل تی اضافه پاتې شو زما په دې سینه کې ودا پیدا شو ان تلاړو زموږ د عملونو باندې شاباد و عربو ودا ویل د خپلش پن کویلا وې د دې حلیمه سعدي او د دې حارث د سروي چې کوم ځای کې چریږي ال تک خپل مال سره وای خو دا برکتونه خیرونه مونږ کاته چې د محمد رسول الله موږ رسیدا او ډیر ناشنا غټیدلو وې د شي غټیدو په هفته کې لکه میشو په میش کې لکه کالو زر زر غټیدو لکه مریم علی السلام غوندي ډیر برکات الله سبحانه پر کور کې را پیدا کړ چې دوه کاله کله پوره شونه ما بیرته مکه لراوړو چې مکه له میراوړو امینه بیبیلا و ما ورته ویلې چې د وعده مطابق ستا خو الله تعالی زکات وکړو د پاره ما وړه موده پوره شو قران کریم کې د عربو د عادت مطابق الله دا حکم را لګره دوه کاله موده د رضا خو به ته طلب وکړي چې دا ماشوم موږ لره کومه ځان سره بوزو زکه دوی د خیرونو د پیدونه پویو چې محمد رسول الله کې څومره خیرونه دي ویغه ورته ویل چې دوه کاله پوره شوی تاسو څومره د محبت سره دي
ویغه ورشي بس موږ لراکا او موږ به اکرام کو اگر کسا بچی دی ودا وی امینه بیبي ورته چې تاسو سره دومره مینه زیاته او محبت مو سره دی دا خو ما بچی چې دومره پام به کوي تاسو لګران د خیر د ځان سره بوزي بیرته راوسو وی چې کله راوسو د 2 کالو 3 کالو شاوخوا کې چو نو د خپل ورور عبد الله سره شیما او اونیسا سروي سره ول بار غړې بسي نو پدې کې دا واقعه رااله چې جبرئیل علیه السلام سره د ملګرو د سپینو جامو په شکل غره اغوست ویرال او محمد رسول الله د ملګرو نه راجدا کې ویني او سیملو چې کله سملو سینې ورته شری کړه او دا زړه خوا کې د اضافه غونې وکوي چې هغه د ابلیس برخې حسد او کینی پکې هغه تلری کړه زړه ورته ومنځره د محمد رسول الله د سینې 15 کرته اپریشن شوی دا اپریشن خلکو دي چې استنباط کړي دي او بیرته ورته سینې وګڼډله دا عبد الله په منډه منډه لاړو حارث را خبر کې خپلاره او حلیمه سعدیه را خبره کړې خبر نه وینا وزمنګ غرو خلکو وشلو قریشی ورو وی دواړه په منډو باندې رااله چې کله د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نږدې شو وی دا غله ولاړو او درنګي تغییر د مور غي کې ورته بچي دا ولي وی دا دوه کسان رااله زی ونی ولا مودقه کې څمله ولا سماره غړي را وېسو چری کې او د څه شکار وکي وی بیرته ځان سره بوت مینه محبت سره وکي شپږ میاشتې ورسې بیرته مکه لراوړو امینه لوي ویلي رضی الله تعالی عنها ودا بچی دی واخلا او د څه شکار وشو ګوره مونږ تعالی روح تسلیم کې نور کا ارڅ کار پکې دوه ویری چې لکه جنات دي یا څه بل مسله ده عرب دې خبرونه ډېرې ریدل ګوره به مونږ سیموار نه یو امینه ورته ویل کچې تر دین ورې دي چې دا به جنات یا به څه بل مسله یا بل وې دینه بالکل بیغمه اوسه خوب کې مال دا خودلې شوی و چې ته پنهینه صف هغه واحد ذات باندې ده لپاره من شر كل حاسد ده ار حسد ګرځه حسد نه هیڅ دل زره نشي ورکولې کوړي ځان سره بیرته وي خیر دی هغه د محبت کتو وی هم د خبره ده او محمد رسول الله بیرته روان کی شکل را روان کی تقریبا د 15 کلو یا د 10 کلو په عمر دی لیکن حلیمه سعدیه او حارث په دې رکه شو چې لکه د ماشوم سنور ضرور نه ونه رسیږي امینه بیبي بیرته روان کی تقریبا د 10 کلو په عمر باندې او یا د 15 کلو په عمر باندې ان شاء الله بری چرشنبه له بیا دا خبره چې د 15 کلو یا 4 کلو په عمر باندې لري یا د 10 کلو دغه نو ورسې به محمد رسول الله والده وفات کیږي به خبره پاغي ځای کو رب العالمین دې موږ تاسو د محمد رسول الله تابعداري را نصیب کړي